السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ربیټ خان. ملګرو دې سیټه به تاسو ته ښکاري عمران جان او عظمت خان. زمونږ ټولو پښتنو ته یو پیغام ورکړی و یوروپ ته راشئ خو راځئ چې څه ویلي نور حال په دې ویډیو کې ګورو. راځئ دا ویډیو ګورو. السلام علیکم. عظمت خان سوالاره ما دوی خو ایټلی ته ځي راځي دا پردي بچی نه دي دا غرق شو کنه. زه ته اوس وایم چې صفا خبره دې پښتنو ته وکړه چې دا څه سلوک دی چې درځي او کو نه ځي. دا سړی پر خپل دې غر ته راووتو ویل دا خلک به څنګه ځي ما سب څه ته دې په لار دا خو څه لار ده ته په خپل ضروره پته ورګه څه حالات ډیره ساله په دې غر باندې هیڅ غر نه دا د گاډي کې راغلی خاصه کپ ته هغه پیدا ځي. عمران ته ته سو وای کنه یاره پیره خبره دې څه کنه چې په لیګل راشي خو بس دا غرونو حال خو تاوی دا خو ته گاډي کې راوخته او څه یقیني ده برابر چې باران چالي وي او دې ته کې واوري نیم واوره کې دغه ډوبي نو بیا وایا بیا وڅکو حالات بوره دې مزه ځان له ټیکټ کاټ کوي به لار. امید لرم چې ویډیو به تاسو کتي د عظمت خان او عمران جان نو زمونږ ټولو پښتنو له دا پیغام ورکړي چې په ایلیګل مه راځئ یوروپ ته چې څوک هم راځي نو په ښکاره راشئ. نو دا شان ویډیو راته مخې ته راغله د عظمت خان او عمران جان ما چې تاسو سره هم شریکه کړم نو زمونږ دا چینل هم اوسه سبسکرایب کړئ چې تاسو ته په ټیم داسې ویډیوګانې میلاویږي. او اوس ماته اجازت راکړئ د بلې ویډیو پورې. د الله په امان.